أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. مخکې الله پاک د عادیانو بیان وکړو چې دغه قوم نافرمانی کوونکي و د الله پاک، نو الله پاک دغه قوم هلاک او بیا مشرکین مکه ته الله پاک خطاب فرمایو چې تاسو په خپل طاقت او په دې مالونو باندې مغرور کېږئ، ځکه هغه ته چې ما کم طاقت ورکړ او کم وسایل چې می ورکړو نو تاسو ته د هغه په لسمه حسابانه هم سند میله، خو چې هغه خبره ونه منله نافرمانی وکړه الله پاک کوئی مونږه هغه سره د هغه طاقت او سره د هغه وسایل مونږه هلاک او سبب د هلاکت د هغه دا خبره نه و چې په هغه کې یا عقل کمو او یا هغه لیدل او قتل نشو کوله، بلکې الله پاک فرمایي چې دغه اوریدلو او دغه زلونو او دی لیدو کتو دا ولا بیا هیڅ فائدہ ورنه او وجه دا و چې ارکانو یجحدون بآیات الله، دو د خدای د آیاتونو د احکاماتو نه انکار، او مشرکین مکه دوبا تجارت د پاره سفر کولې، نو الله پاک وته فرمای ولقد اهلكنا ما حولكم من القرى، او یقینا هلاک کړي دي مونږه ما حولكم من القرى هغه چې چاپیر دي تاسو نه من القرى ډیر کړي، چار چاپیر تاسو سفر کوئ په لارو کې تاسو ته په سفر کې راځي څومره کړي مونږه هلاک کړي، وصرفنا الآيات او قسم بیان کړي دي مونږه آیاتونه لعلهم يرجعون د دې د پاره چې دورا وګرځي د باطل او د شرک. والله پاک فرمای دغه کسان دو نرا ګرځیدو او په شرک باندې کلک ولاړو، کله چې حضرت ابراهیم علیه السلام د دونه تپوس وکړو چې دا تاسو معبودان دي تاسو عبادت کوئ، نو ردونه تپوس وکړئ کدو خبرې کولای شي چې ردو دا حشر ولې دي سی وګرځي، نو ردغه کسانو سره بیا هیڅ جواب نه، علاوه د دین چې دو اعلان وکړو حرقوه وانصروا آلهتکم، دا ابراهیم علیه السلام وسیزای وانصروا آلهتکم او د خود خپل خدایانو مدد وکړه، نو خدای خو هغه ذات کې دی چې هغه ستا مدد کوي، چې ته مدد کوي هغه مسخره شي، نو الله پاک فرمای چې مونږه دغه کیلو والا هلاکو فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله
پس ولې مدد ونکو د دو هغه کسانو چې دو نیولي و علاوه د الله پاک نه قربانا د پاره د نزدېکت سبب د نزدېکت الله پاک ته الهتا معبودا دو به جواب کو چې مونږه دا د دې د پاره د دو بندگی کو چې دو به مونږه الله پاک ته رسو الا ليقربونا الى الله زلفى چې خدای ته به مونږ نږدې کوي نو الله پاک فرمایي چې بیا چې تاسو خدای ته نږدې کوي نو بیا یې ولې تاسو مدد ورکړي بلکې بل ضلوا عنهم بلکې ورک شو د دوی چې خدای عذاب راغی بیا یې هیڅ د دوی بیا ناغه چغو کار کو نه فریاد کار هغه فرعون چې په خپل د خدای دعوه کړی او موسی علیه السلام چې کله فرعون او دغه قوم ته وی چې تاسو د یو خدای بندگی کوئ او د هغه خدای دا اومنه نو فرعون خلق را جمع کړو او هغه ته وی انا ربکم الاعلى ورې دا سړی چې سوي دا خبرې صحیح نه دي زمانه بل غټ رب نشته زده ټولو نه غټ رب نو چې کله الله پاک راونیو نو بیا یې چغې شروع کړې چې ما ایمان راوړی دی په رب د بني اسرائیل باندې وانا من المسلمین او زه د مسلمانان لیکن دغه فریاد او دغه چغې بیا هیڅ کار نه نو الله پاک فرمای فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا الهه بل ضلوا عنهم بلکې ورک شو د دونا وذلك افكهم او دا دروغ د دوو وما كانوا يفترون او هغه خبرې چې دوی د ځان نه جوړولې همیشه به دوی دروغ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ الله پاک فرمای و اذ صرفنا الیک کله چې راواړه ولا مونږه تا ته یعنی راوست مونږه تا ته نفرم من الجن یو ډله یو ټولګه د پیریانو چې دا یا پنځه کسانو یا و کسانو یا نه کسانو او واقعا مفسرین لیکي چې امام بخاری رحمه الله هم د دې شان نزول داسې لیکلی چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د نبوت نه مخکې پیریان او شیطانان دا به برخطو فرشتو ته چې به الله پاک کم کارونه حواله کول نو دو به د هغې نه سغلا کوله راوړه به یې د کاهنانو نجومیانو ته به یې دغه خبرې کو نو نجومیانو به دغه یوه خبره او د دې سره نور دروغ یو ځای کړو او خلقو ته به یې دغه خبرې کولې او خلک به په دو پسې ورپسې چې کله الله پاک جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د نبوت ذمہواری ورکا نو د شیطانانو او د جناتو برختل دا بند او انتهایی په سختۍ سره چې کله بدو برختو نو تاسو په سوره حجر کې ویلي دي شهاب ثاقب بدو بس بهغه یو پړقیدون کې ستوره شهاب ثاقب هغه په فرشتو په پاغي باندې وشتو او دو بس زلکی دور ارتوی نو دو په خپل مینس کې میټینګ شروع کو چې سو وجدا دومره سختی خو مخکې نه او موږ بتلو چې ردی سختي وجه صدا چې وس موږ بار نه شو نو دور دغه خبرې په تکل کې ګرځیدو چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په نصیبین مقام کې په مانزه باندې ولاړو او تلاوت وکړ
نو دو دغه تلاوت واوریدو او دو ایمان راوړو پیغمبر علی السلام او صحابه کرام دو ونلید یبه ونی بیا د دو گواهی وکړه نو الله پاک فرمای و اذ صرفنا الیک او کله چې راواړه ولا مونږه تا ته یعنی راوست مونږه تا ته یو ډله د پیریانو نه یستمعون القرآن چې دو اوریدو قرآن مجید فلما حضروه کله چې دو حاضر شو د قرآن مجید اوریدو ته قالو نو دو یو بل ته وی انصتو خاموش دا پابندی چې لګیدلې د نو هم د دې وجه دا کېږي فلما قضي کله چې پورا کړی شو تلاوت ولو نو دو وګرځیدو الی قومهم خپل قوم ته منذرین ير ورکول خپل قوم ته ير ورکون کی لاړو قوم ته وی قالو دو وی یا قومنا قوم زمونگا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسی او په سورې جن کې الله پاک فرمایي دو وی یا قومنا انا سمعنا قرانا عجبا يهدي الى الرشد مونږه عجبا قرآن هغه واوري نو د خپل قوم ته وی چې مونږه یو کتاب هغه واوریدو چې هغه نازل کړی شوی دی وروستو د کتاب د حضرت موسی علیه السلام مصدقا او دغه کتاب دا تصدیق کوونکی دی لما بین یدیه دا هغه څه چې مخکې د دنه یهدی الی الرشد یهدی الی الحق هدایت کوي حق ته یعنی حق طرف ته رسول کوي و الی طریق مستقیم او نیغلار طرف حق د هم خی نیغلار ده یا قومنا اقوم زمونگا اجیبو داعی الله خبر امنی د داعی د الله پاک خدای د پیغمبر خبره امنی و آمنو به او ایمان راوړی په پیغمبر باندې یغفر لكم وببخی تاسو ته من ذنوبکم گناهون استاسو ویجرکم او پنا بدر کی تاسو ته من عذاب علیم دا عذاب دردناک ومن لا يجيب داعي الله او چا چې خبره ونه منله د داعی د الله پاک فليس بمعجز في الارض پس نه دی عجز کون کې الله پاک لره پزمکه د خدای د عذاب نه دی پزمکه کې هیڅ ځای پناه نشه هیڅ ځای دی بچ کې دی دا د دنیا بادشاہان ندي چې د یو ځګي نه بل ځګي ته وځه د هغه د سزا او د ګریف نه بچ وليس له من دونه اولیاء او نشته د لپاره سوا د الله پاک نه اولیاء مددګاران بل څوک د مدد نشي کولای اولئک فی ضلال مبین دغه کسان په گمراهی ښکارا کې دي څوک چې د پیغمبر خبره نه مني نو دا الله پیغمبر دا د دې لپاره الله پاک را لېږلی چې انسانان دا د خپل خواهش نه واوړي او د الله د حکم موافق خپل ژوندۍ تیر د دغه پیغمبر په اتباع کې خپل ژوندۍ تیر نو دی به کامیاب او کده سره د دینه د خپل خواهش موافق ژوندۍ تیري نو د دنیا دغه یو سورزي ژوندۍ ده دغه ورځي دا به تیری شي لیکن د خدای د عذاب او د گریف نه بیا دی بچ شي الله پاک دې موږ د خپل حکم او د خپل حبیب صلی الله علیه وسلم د اتباع موافق اعمال ولقد اهلكنا او یقینا هلاک کړي دي موږ ما حولکم چا پیر استاسنا من القرى دیر کلی وصرفنا الآیات او قسمه بیان کړي دي موږ آیاتونه
لعلهم يرجعون د دې د پاره چې دوی راوګرځي د باطل نه فلولا نصر پس ولی مدد ونکو هم الذين ددو هغه کسانو اتخذوا چې دو جوړ کړی دي من دون الله سوا د الله پاک نه قربانا د پاره د نزدېکت الها معبودان بل ضلوا عنهم بلکې ورک شو د دونا وذلك افكهم او دا دروغ د دودي وما كانوا يفترون او هغه خبرې چې دوی د ځان نه جوړولې یعنی همیشه دوی دروغ واذ صرفنا اليك او کله چې راواړه ولا مونږ تا نفرا من الجن یو ډله د پیریانو نه يستمعون القرآن چې دو وږي خودو قرآن ته فلما حضروه پس کله چې دو حاضر شو قالوا دو اوه انصتوا خاموشي فلما قضي پس کله چې پوره شو تلاوت ولوا الى قومهم وګرځېدو دو خپل قوم ته منذرین په ير ورکولو سره قالوا دو اوه یا قومنا اے قوم زمونږه انا سمعنا كتابا یقینا اوریدلې دې مونږه کتاب انزل من بعد موسى چې نازل پېښه ده رستو د موسی عليه السلام نه مصدقا تصدیق کون کړي لما بین یدیه ده هغه څه چې مخکې ده دردي يهدي الى الحق رسول کوي حق تا والى طريق مستقيم او لار برابر تا یا قومنا قوم زمونگا اجیبو داعی الله خبر امنی دا داعی دا اللہ پاک وآمنوا به او ایمان راوڑای پدی باندی وآمنوا به او ایمان راوڑای پد باندی یغفر لکم وببختا ستا من ذنوبکم گناون استاسو ویجرکم او پنا بدر کتا ستا من عذاب علیم لعذاب دردناکنا ومن لا يجب داعي الله او چاچی خبر ونمنل دا داعی دا اللہ پاک فلیس بمعجز پس ندے دے عجز کون کے اللہ پاک لرا فی الارض پس مکہ کی سنگ عجز کون کے اللہ پاک لرا یعنی لخودے دا عذاب ندے پہیزی کی نشی بچ کے دے او نا انت پناہ وليس له من دونه او نشته دلرا سوا د الله پاکنا اولیاء مددگاران اولئک فی ضلال مبین دغه کسان په گمراهی ښکارا کړي